نن د میش خلک دای دښې ته مجبوروي چې دا یې 1500 روپۍ ته وربولي بیا د بیماف دا خبره زه نن په مجلس کې درته کوم چې موږ ته داسې ځایونه کور ته راغلي دي چې هغه فریاد کړی دی چې د میش بچون په نشه باندې وخته دي د میش بچون نشه کو دا زه په ایمان سره درته وایم خدای دا د مو په ایمان کې شک پیدا کو چې زه دروغ نه درته وایم چې پښتنو مت نه وکړله چې تو دا زوی ته نشه د قیمتي نشي کړی دو وای چې په بازار کې وی دی لړې چلاوله یا به ټاپره و یا به بل شای و دا ته ویل چې دغه نه خلک راستله دغه نشاور کوله یعنی زه په مخالفت باندې نه کوم په داسې کار باندې نه کوم چې زه د نفرت په بنیاد باندې کوم دا زه خبره کوم چې هغه تاسو ته گواهی او ثبوت پیش کولای شم دای د داژنای ځوان په تخص باندې وخت کوي چې دای خپل مسلې ته نشي خبر دای خپل تکلیفینا نه کوهال دای کاروبار نه وکړو دای تعلیم نه وکړو دا زه بیا د تویاyo چې کله مو د تعلیم د هسپتالي خبره کړله بیا وویل چې د آیسای سېکټر انچارج چې کیم دی په پېښور کې دو پرمیشن ورکوي که ډاکټر بدلوي که ډي ایچ او بدلوي که ډي او بدلوي یا ډي پي او بدلوي هغه بریګیډیر ورکوي نور سېکټرونه وزیرونه چې وویل چې دا د میش سره اختیار نه دی میش د پاکستان فوج ته دا وایي چې فوجا هر چا ته پته شته چې په تو کې وستفریق راغلی دی نن د افغانستان چې د ویایي چې طالبان دي انپړ دي په هیڅ باندې نه پیږي نن خپل نیټورک د دغه بونډي تر ورسوه نن میش دا نه ویایي نظام خبره خپل ادو خو په بازار کې خوشحالي شته نن یې خلک داسې نه دی مجبور کړای چې دای چې دته خلک پندوي او ورته یایي لشکې چې دته خلک پند شوی وي نن په افغانستان کې د نظام خبره په خپل ځای باندې او څومره ترقی راولې دي مختلف پروجیکټونه راول دي نن د میش په دا وطن کې نوې خو پرېږده چې نوې درکوي دا یا زوړه در خبر بودوي نن تاسو وایي چې د توسه بیمور یا چې ډېر وړوکی بیمور وي دای چې د راته چی دای چې ملتان ته چی دای چې پېښور ته چی دای چې لاهور ته چی په بیمور باندې دومره خرڅه نشي یک په اپریشن باندې دومره خرڅه نشي یک په ډاکټر په فیس په دوايي باندې دومره خرڅه نشي لکه تو چې په کریا باندې وشي یا تو چې په خاروق چوک باندې وشي یا تو په پندول باندې څومره کریا وشي اوبله چې دای تو ته ذهني تکلیف درکوي چې څومره ستړی وي په دا وطن کې چې ته څومره ستړی وي یو د تو د ته په کاروبار باندې اړین نه وي سټیکادای سمګلینګ کو دای کی شای کو دایو په دای بارډر باندې آزاد وي ملګری میش دا بارډر په هیڅ صورت نه ورسره مانی میش پاسپورت ویزا په هیڅ صورت نه ورسره مانی نن تو ویلل چې دا دلته ځنې ځوانون چک شوي دي ځوانون وایي چې د پاکستان فوج یا پاکستان ملک داسې دی زه د نن دعوت ورکوم چې تر اوسه دا مجمع په دا کې عالم نشتی په دا کې قومي مشر نشتی په دا کې سیاسي تنظیمونه نشتی آیا چاتو کې ما خبره کړله چې دا څنګه کسون دي چې یو د مسله روخصتي دي چې پاکستان فوج د پښتون سره بات کی نن دا چې تو کې ما لیک تور تیر کو دا د پښتنې په وجود باندې تیر کو پښتون د په دوه حصے باندې تقسیم کو د پښتون وجود د تقسیم کو نن پښتون ته هغه خپل ګرینا کاټتای هغه پښتون د دغه خپل ګرینا کاټتای دای وایو دا وسوتا ظلم جبر داتا پزور باندې منلای شي خو برقرار نشي سوتلای چې دای د ټول عمر د پوروي دغه ترنه چې څومره مطالبات کی متر رسیدلی دي وقتا په وخت کې مش ذکر کړای دی او ان شاء الله تعالی توس کا د مو چې چیرته مو سپیچ کړای دی مو د انګورا د ګټ خبره په هر سپیچ کې کړی دو او چراکی مې نجایز ریپیل کړی دا ریپیل توس نه پاتہ شته دا ریپیل چې دی دا ټوله چا ورته چې ځنه سپینې ریپیل نه ځنه تورې ریپیل دي
د ځنې سپینې ریپې دي ځنې تورې ریپې دي دغه کیټ چې څومره ریپې پاکستان فوج وخلي دا تورې ریپې دي تورې ریپې څرنګه دي تورې ریپې داسې دي چې په دا باندې د طالب خواشول سوتلای دی په دا باندې د جاسوس خواشول سوتلای دی په دا باندې د دغه خور د وطن دار د خواشول سوتلای دی په دا باندې هغه خلک د سوتلای دی چې کله واریز وی بیا جندار وخستی چې پلونکای زنده باد پلونکای دا یعنی د عمل په باره کې خبره غاکو دا ریپې هغه پورا استعمالي شي دا ریپې دا تورې ریپې دي دا ریپې د ودا شي چې دا د سره یو رسید وي چې دلته څومره کسټم جمع شوی دی ا کسټم چیرته جمع شوی دی په کوم بانک کې جمع شوی دی کوم د کسټم په لاره کې ټیک شو وسو ځنه چایل کې کسټم وي خو په ډیر شایل کې بیا نشته په دا بورډر په خو ډیر وخت نه کاروبار کیږي ا پیسې چیرته لګیدو ا چا جیب ته لګیدو د پاکستان کیمه ادارې ورخصتیدو نن چې دا وایي چې دا څه دا ورته د تاول چې زه د ملک محافظ یم زه د قوم محافظ یم زه مندور یم ته ورته وایي چې کسټم نه درغله پانه باد پانا مخته متعلق یو پرچر وشه چې تو 15 روپے جمع کړی وي چیرې د جمع کړی دي ټول د تو کرنل جرنل بریګیډیر د تو جیب ته تللی دي تو بدابي ما خپل کور و د پیسو تلای دی دغه خلک اتصال ته کړای دی دغه خلک ته جوړ ولای دی دغه خلک ته بربود کړای دی دغه خلک ته برکار کړای دی کو تو اڅلو څنګه بچو پښول سوتلی دي انا نن دلته د تو سره نشتا څوک ته په امریکا کې دي څوک ته په برتانیا کې دي څوک ته چیرته دي تو بچو څوک ته په اسلام آباد شپکی مې کې یونیورسيټي کې سبقینا بیاي او دغه ولس اتصال کیږي دغه ولس څوراول کیږي دغه ولس بربادول کیږي میشمن په دغه سټیج باندې کوم ته دا ډاډګرنه ورکوي چې ان شاء الله تعالی زه په وړه کې د ټاګر ز پټول مشرون